ځوان تر سهاره د پیغلې سره په یوه کوټه کې څه وکړل. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، یو ډېره له پند څخه ډکه قصه در سره شریکوم. ویډیو تر پایه وګورئ. د ژمي یخه شپه وه چې دروازه وټکېده. ځوان آواز ورکړو څوک یې؟ پیغلې وویل زه یم یوه مسافره چې ملګرو په لاره کې پرېښ یم. لاره رانه ورکه شوې، د شپې د تېرولو ځای مې نشته، که د شپې ځای راته راکړئ. ځوان وویل هله زر شه راننوځه چې بهر درته کوم څوک تکلیف ونه رسوي. جینۍ کوټې ته په ډېره ویره ورننوته. هلک ورته شمه بله کړه او خپل کټ یې ورته پرېښودو. ورته یې وویل په کټ کې ته ویده شه، زه به د کوټې په هغه بل اړخ کې د دیوال په خوا کې ویده شم. ځوان کتاب راواخیستو، وړاندې د کوټې په ګوټ کې د خوب اراده وکړه. ځوان سره کتاب په لاس کې و، په مطالعه ځان مصروف کړی و، خو شیطان به یې مسلسل په ذهن کې دا وسوسې ورچولې چې دا ځواني، دا حسن، دا توره شپه، دا یوازې کوټه او دا پیغله جینۍ. د زړه نه یو الله خبر و، په زړه کې به یې څه تېرېدل. پیغلې ډېر په ویره ویره ځان په کمبل کې تاو راتاو کړ، یوازې سترګې کلاو او ښکاره پرېښې وې چې د ځوان د حرکاتو څارنه وکړي. الله مه کړه هسې نه چې د بدو اراده ونه کړي او عزت ته یې صدمه ونه رسېږي. جینۍ ولیدل چې ځوان ډېر ناشنا او عجیب و غریب حرکات کول. ځوان د لږ وخت نه وروسته یوه ګوته شمعې ته وړاندې کړه، ګوته یې په شمعه ونیوله، چې ګوته یې وسوځېده بیا یې هغه ګوته رالرې کړه او بله ګوته یې شمعې ته ونیوله. هغه به چې وسوځېده او درد به یې وکړو هغه به یې رالرې کړه او بله ګوته به یې بیا شمعې ته ونیوله. ځوان تر سهاره ټولې ګوتې وسوځولې. پیغلې جینۍ فکر کوو چې کوم پیري سره یې شپه راغلی او کیدای شي چې د ګوتو په سوځولو کوم خپل ځانګړی عبادت ترسره کوي. له دې ویرې مسافره پیغله تر سهاره ویده نه شوه. تر سهاره نه تنکي ځوان ویده شو او نه مسافره پیغله. تنکي ځوان خپلې ګوتې سوځوي او مسافره پیغله په حیرانتیا سره ننداره کوي. چې سهار شو ځوان زخمی زخمی لاس د ململ په کپړه وتړو او پیغلې نه یې تپوس وکړو چې کور دې کوم ځای کې دی. له پوره اډرس اخیستو نه وروسته یې پیغله خپل کور ته ورسوله. ځوان بیرته راستون شو. پیغله چې کور ته روغه رمټه او باعزته ورسېده، د الله جل جلاله شکر یې ادا کړو او د ځوان تعامل ته په حیرت انګیز ډول د سوجونو په دریاب کې لاهو شوه. پیغلې خپله کیسه کټ مټ همغسې خپل مور پلار ته وکړه، خو مور او پلار یې کله منله. بس سمدلاسه دواړو دا اراده وکړه چې د خبرې حقیقت ځان ته معلوم کړي. پلار یې د ځوان کور ته د تللو تکل وکړو او د یو لرې مسافر په بڼه یې ځان برابر کړ چې ځوان ته وښیي چې زه د یو لرې ځای نه راغلی یم او میلمه یم. او په ځوان میلمه شو. ځوان یې ولیدو چې لاس یې تړلی دی، د سوځېدلي لاس ټپونه یعنې زخمونه یې لا نه وو ښه شوي. شپه تېره شوه، د ځوان نه یې سهار د لاس د سوځېدو سبب وپوښتو. په جواب کې ورته ځوان کټ مټ خپله کیسه تېره کړه چې یوه شپه مې داسې یوه پیغله میلمنه وه. شیطان به راته د ګناه وسوسه را اچوله، خو ما به زر زر خپلې ګوتې د شمعې په لور نیولې او د جهنم اور به مې ځان ته را یاد کړو، په دې موخه چې شیطان را باندې زورور نه شي. تر سهاره مې ټولې ګوتې وسوځولې. په دې طریقه الله تعالی جل جلاله زه له ګناه څخه وساتلم. الحمدلله. د پیغلې پلار ورته د خپل کور د ورتللو دعوت ورکړ. ځوان دعوت قبول کړو، خو ځوان لا نه خبر چې سپینګیری مسافر څوک دی. کله چې کور ته ورغی نو د روغبړ او ستړي مشي نه وروسته یې ورته د خپلې لور د نکاح پیشنهاد وکړو. ځوان پیشنهاد قبول کړ. د ځوان چې اوله شپه شوه پیغله یې وپېژنده چې دا خو هغه د ګلابو ګل دی چې د حسن له امله یې تر سهاره شیطان خوب ته نه پرېښودم. دا خو هغه پیغله ده چې د مینې اور یې راله له یوې لورې نه دننه زړه سوځولی او له بلې لورې یې راله نازک لاس. ځوان هلک د خوشحالۍ، سعادت او مزو ژوند پیل کړ. ګرانو اوریدونکو، دا ټول ولې؟ ځکه چې چا د الله جل جلاله لپاره هر څه پرېښودل، الله تعالی به ورته له هغې نه خیر عوض ورکړي. ځوان ته د یوې شپې صبر د ټول عمر د خوشحالۍ سبب شو. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ته حقیقي تقوا را نصیب کړي. ډیره مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به ترې ګټه اخیستې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.